ګرانو کتونکو د داسې ویډیو کتلو دپاره چینل ورسره سبسکرایب کړئ. د یو وخت خبره ده چې په شطرنج نامه کلي کې ببرک او لشکر دواړه وروڼه د خپل پلار سره اوسېږي. ببرک او د هغه ښځه ډېر هوښیار او تیز وي. بل طرف ته لشکر ډېر سیده ساده شریف انسان وي. د دیو پلار دیو له جدا جدا کورونه ورکړي چې دیو دواړه د یو بل سره جګړه نه کوي. ببرک او ښځه یې په خپل کور کې ناست. افسانه بچیه یوه پیاله چای راباندې وڅښوه. د سحر نه مې ناشته نه ده کړې او یو ډبل لوټی پیس ورسره هم راوړه. اورې که نه ببرکه، تا د پلار ګورې په خېټه کې څه جنریټر فټ کړی دی. 5 منټه بعد وکې کېږي. ورشه د ده د باتروم ته ټاله ووهه چې بیا دی هلته نه ځي نو وکې کېږي به هم ډېر نه. یاره ښځې دا سوچ خو زه هم کوم. زما څه د حرام کمایي خو هم نشته چې زه هر ټیم درته روټۍ ورکومه. زه ځمه د ده سره خبره کومه. یا ببرک راشي بهر ده او خپل پلار ته ډېرې مټاکې خبرې وکړي. زویه لکه زه اوس په تا باندې بوج شوی یمه چې ته ما باندې 2 ټیمه روټۍ نشې خورولی. یاره پلاره ته خو 2 ټیمه روټۍ نه خورې، ته خو 9 ټیمه خوراک کې. زما څه میلونه خو نه دي چې زه به دا خرچې کوم. ببرکه وروره، د پلار سره څوک داسې خبرې کوي؟ تا له شرم پکار دی. ټول عمر یې د باندې خورولې ده، وړوکی یې رالوی کړی او ته ورته اوس داسې وې. یو خو یې ته ډېر همدرد جوړېږې چې دومره یې ډله کې او ساړې یې اخلې، نو ته پرې روټۍ خوروه که نه. ټیک ده، زه به پرې خامخا خورومه. زما پلار په ما باندې بوج نه دی. د دې خبرې سره لشکر دننه خپل کور ته لاړ شي او لږ ساعت بعد خپل پلار له روټۍ راوړي. د ببرک په دې کلي کې یو دوکان هم وي. دی پکې ناست وي چې په دې کې رګو سیټ د ده خواله راشي او وایي ورته: دا څه وی سیټ جي، زر پر ووایئ، زه خوشحالېدل غواړم. ببرکه موږ ستا کور اخیستل غواړو او هغه هم پوره په 50 لکه روپۍ باندې. او سیټ جي په 50 لکه؟ دا خو ډېر ښه آفر دی، خو دغه کور خو زما او زما د ورور په شریکه دی. ببرکه دا ستا کار دی چې ته کور په څه طریقه په موږ خرڅوې، خو ټول به راباندې خرڅوې او 50 لک روپۍ به اخلې. ټیک ده سیټ جي، زه به په څه نه څه طریقه باندې لشکر کور خرڅولو ته راضي کړمه. یا سیټ د هغه ځای نه روان شي. یاره دا خو د مالداره کېدو ډېر یو ښه موقع ده. زه د لشکر په کور باندې په څه نه څه طریقه باندې قبضه غورځوم. یا ببرک په منډه کور ته راشي او خپلې ښځې افسانې ته دا قصه وکړي. هغه د دې سره ډېره زیاته خوشحاله شي. ارې ببرکه، زما په ذهن کې یو آیډیا راځي. زه به د شپې بالښت راواخلم او د بابا په سر به کېږدم، زور به پرې وکړم چې مړ نه شي او زه به ترې بیا بهر ته وتښتم. چې کله ببرک تلې ټول موږ راوځو نو الزام به په لشکر راواړو او هغه به بابا بیا د کوره وباسي او دغه شان به ټول کور موږ ته پاتې شي. افسانې خبره خو دې صحیح ده، خو چې کله شپه شي نو هم دا کار به وکړو. په دغه کلي کې رګو نامې یو ډاکو اوسېږي چې هغه د خلکو نه ډېره زیاته پیسه پټه کړې وي. مالک زه خو وایم چې موږ خپل دا ځای بدل کړی، هسې نه پولیس په کتو کتو باندې زموږ ځای معلوم کړي. یاره خبره خو دې صحیح ده، ته داسې چل کوه چې مخبري کوه چې د پولیسانو په موږ څه شک شته او که نه. ټیک ده مالک، زه ځمه او ځان د حالاتو نه خبرومه. په دې سره دغه کس د دغه ځای نه روان شي او چې کله شپه شي نو افسانه بالښت راواخلي او د خپل سر کمرې ته لاړه شي چې هلته هغه اوده وي. بالښت والا په خوله کېږدي، هغه ډېرې زیاتې لتې ووهي. لږ ساعت بعد افسانه وتښتي. د شور اورېدو سره لشکر هم بهر ته راوځي. ببرک بایي دا څه وشو؟ ابوجان داسې ورانې چغې ولې وهي؟ ډېر هوښیار مه جوړېږه. د ابوجان په مخ باندې دې بالښت ایښودی دی، هغه دې د مړ کولو کوشش کړی دی. زه به ستا خوښ شم، زه به دې پرېنږدم. ببرکه وروره دروغ مه وایه، ما د ابوجان په خوله باندې بالښت نه دی ایښودی.
ابو جان ما په خپله لیدلي دي دې لښکر ستاسو په خوله باندې بالښت ایښودی و او ستاسو د مړ کولو کوشش یې کوو. لښکره زما خو ستا نه دا امید نه و. تا خو د یو وخت روټۍ په ما وخوړه او په هغې دې مړ کولمه. ابو جان دا ببرک بایي دروغ وایي. زه د داسې کولو سوچ هم نشم کولی. بکواس مه کوه، خو سیده په دې ټک د کوره وځه. زه یو منټ هم ستا شکل لیدل نه غواړمه. ابو جان په ما دا ظلم مه کوئ. زه به په دې شپه چېرته ځمه؟ چې چېرته ځې ځه، تا زما د پلار مړ کولو کوشش کړی دی. ته به په دې کور کې اوس یو منټ هم نه ایسارېږې. سیده ځه. بیا هغو لښکر د کوره وباسي. د لښکر هېڅ ځای نه وي او هغه ځنګل طرف ته لاړ شي. هلته روان وي چې په دې کې د لرګي یو کور یې مخې له ورشي. اوهو دا خو د لرګي کور دی. په دې شپه به زه اوس چېرته ځم؟ خو په دې کې به شپه وکړم او سحر به ځانله بیا څه ځای تلاش کړم. بیا لښکر د شپې تېرولو دپاره دغې ته دننه لاړ شي. افسانې ستا چال خو کار وکړو. تا د ابوجان په مخ بالښت کېښودو او ما الزام په لښکر باندې راواړو. د دې سره ابوجان ته هېڅ څه شک هم په موږ رانغی. او که نه لښکره، زه داسې څه کمه کلاړۍ ښځه خو نه یم چې په ما به یې شک راتلو. سبا داسې چل وکړه چې د لښکر د کور کاغذات هم راواله او هغه په سیټ باندې خرڅ کړه. موږ ته به 50 لاک روپۍ میلاو شي او ستا پلار به بیا موږ یتیمخانې ته ولېږو. د دې خبرې اورېدو سره د ببرک پلار ډېر زیات خفه شي او واپس راشي په خپل کټ کې څملي. آها، دا خو زما نه ډېره غټه غلطي وشوه. لښکر بې قصوره و او زما د مړ کېدو کوشش ببرک کړی و. زه داسې چل کوم چې ببرک ته یو یادګار سبق ښیمه. همدغه شان شپه تېره شي چې کله سهار شي ببرک د خپل کور کاغذات راوالي او دوکان ته راشي. د سیټ انتظار کوي چې په دې کې سیټ راورسي. ببرکه، تا د ټول کور د کاغذاتو بندوبست کړی دی که نه؟ او سیټ جي اوس داسې وګڼه چې کار شوی دی. دا زما حصې کاغذات دي. د دې روپۍ به ماله نیمې راکې او نیمې روپۍ به سبا راکې. زه به کاغذات راوړم، تاله به کاغذات درکړم، ته به ماله روپۍ راکې. واه ببرکه، تا خو زما زړه خوشحاله کړو. داسې چل وکړه چې کاغذات را او دا بیګ واله. په دې کې 25 لاک روپۍ دي. سبا به نور کاغذات راوړې نو نورې روپۍ به دله هم سبا درکړمه. سیټ ببرک له روپۍ ورکړي او کاغذات واخلي د هغه ځای نه لاړ شي. ببرک روپو ته ډېر زیات خوشحالي چې کله ماښام شي کور ته راشي نو افسانې ته هغه روپۍ وښیي. ببرکه موږ مالداره شو. اوس به موږ په دې روپو عیش کوو. او که نه افسانې ته اوس داسې چل وکړه چې دا روپۍ په المارۍ کې کېږده او زه د ابوجان نه د لښکر د حصې د کور کاغذات هم رالم چې نورې روپۍ هم ترې راوړم. افسانه دغه روپۍ په المارۍ کې کېږدي او ببرک د خپل پلار پسې راشي. ابوجان زه تا ته یوه ډېره اهم خبره کومه. څه خبره ده بچیه، وایه که نه زه اورمه. اباجان د لښکر د کور کاغذات ماله راکړه چې زه یې سنبال کېږدمه. تاسو بوډا شوي یئ، هسې نه کاغذات ته نه اخوا دېخوا شي او چېرته ورک شي. او که نه بچیه، دا خبره خو ته صحیح کې. ورشه هغه کاغذات زما په المارۍ کې دي راواله او سنبال یې کېږده. ابوجان ته فکر مه کوه، زه به یې داسې سنبال ځای کې کېږدم چې د چا پلار به یې هم پټ نه کړي. بیا ببرک لاړ شي هغه کاغذات راوالي، خپلې کمرې ته یې راوړي او د پیسو خواته یې کېږدي. بیګم سبا به سیټ راځي او دا کاغذات به وله ورکې. هغه به درله نورې 25 لاک روپۍ درکړي. هغه به بیا واخلو او بل کلي ته به کډه ویسو. بل طرف ته لښکر په ځنګل کې ایک یوازې وي او د ځان سره وایي. اوهو زه خو د تېر ماښام نه وږی یم. زه داسې چل کوم چې ځنګل کې ګرځم. که چېرته څه میوه راته میلاو شي هغه به وخورم او کار به پرې روان کړم. بیا لښکر د خوراک په تکل کې جنګل طرف ته وځي. بل طرف ته د رګو ډاکو چیلا په هغه پسې راشي او هغه ته وایي.
مالک زمونږه پته پولسانو ته لګېدلې ده او هغه په موږ پسې ګرځي. داسې چل کوو چې سامان ناخلو او ځنګل طرف ته ځو چې د هغو نه پټ شو. هغو بیا خپل د غلا پیسې راواخلي او ځنګل طرف ته روان شي. مالک مونږه خپلې پیسې به لنډ صحت دلته کیدو او چې کله بیا حالات نارمل شو بیا به یې د دې ځای نه واپس ویسو. ته خو که د دې ځینه دا پیسې چا ویوړې نو بیا مالک دا ځنګل دی، دلته هېڅوک هم نه راځي، دا ښکلی محفوظ ځای دی، دلته به یې کیدو. د ډاکو دغه چیله دغه روپۍ دننه ویسي او کیدي، واپس راشي او دیو ټول د دغه ځای نه لاړ شي. چې کله ماښام شي لښکر هم واپس راشي، چې کله دننه وګوري نو ویني چې پیسې پرتې دي. اوهو دا خو ډېرې پیسې دي، پته نه چې دا دلته چا ایښودې دي، یا خو به دا زما په قسمت کې وې، خو داسې چل کوم چې دې ته نن انتظار کوم، که څوک پسې رانغی نو سبا به یې بیا ځان لا کلي ته ویسمه. دغه شان ټوله شپه تېره شي، د ببرک پلار پټ لاړ شي او د هغه د کمرې نه پیسې او کاغذات پټ راواخلي. بل طرف ته لښکر سوچ کوي چې په دې پیسو پسې خو څوک رانغلو، نو هغه د دې د اخیستلو اراده وکړي او کلي طرف ته روان شي. چې لاره کې یې پلار مخې له ورشي یو بل ته وایي: ابو جان تاسو په دې شپه څه کوئ او چرته روان یئ؟ د لښکر پلار هغه ته ټوله قصه وکړي. د هغې سره لښکر ډېر زیات خوشحاله شي. شکر دی ابا جان چې ستا په ما باندې یقین راغی، تا پیسې او کاغذات راواغستل، دا دې ډېر ښه کار وکړو. سیټ په اوس د ببرک خوښ شي او دا وینا زما سره ډېرې زیاتې پیسې دي، په دې به موږ اوس خپله زندګي ښه په ارام او سکون سره تېروو. بیا چې کله سهار شي نو سیټ نورې روپۍ راوړې وي او په ببرک پسې راشي چې هغه نیم کاغذات ترې راواخلي. افسانې زر کوه شابه کاغذات راوړه. سیټ ولاړ دی هسې نه ستړی شي. افسانه دننه حیرانه ولاړه وي چې هلته خو نه پیسې شته او نه کاغذات شته. د ډېر هیبته بهر ته راوځي او وایي: ببرکه موږ تباه او برباد شو، دننه نه پیسې شته او نه کاغذات شته. دا ته څه وکواست کې ما ته کاغذات حواله که که نه زه به دې داسې په اسانه پرېنږدمه. په دې کې لښکر او د هغه پلار هم هلته راورسي. کاغذات او پیسې دواړه زما سره دي، چې ستا سره دي نو پیسې واخله او کاغذات راکه چې قصه ختمه شي. یا هغه ټوله قصه سیټ ته وکړي. د هغې سره سیټ ډېر زیات غوسه شي، کاغذات واپس د ببرک پلار له ورکړي او د ببرک نه هغه دوکان قبضه کړي. د ببرک پلار هم ببرک او د هغه ښځه د کوره وباسي. ببرک دلې ځنګل ته راشي. افسانې زموږ د پناه نور څه ځای خو نشته، خو داسې کور غوندې کې ښکاري په دې کې به پناه واخلو، بیا به ځان نه د کور څه تکل کوو. ببرک تلې هم په دغه ځای کې پناه واخلي. لږ صحت بعد ګوري چې هغه ډاکو دلې په خپلو پیسو پسې راشي. چې کله پیسې په خپل ځای نه وي پرتې نو هغو د قاره په ببرک تلې راکېږدي او ببرک تلې ته د خپل غلط کار نتیجه ورمیلاو شي. د بلې ویډیو پورې ګرانو کتونکو د لوی الله په امان.